یو څو مختصرې خبرې کوو په باره د عظمت، شان، لویي او مرتبې د قرآن مجید کې، چې دا قرآن مجید ډېر د شرافت والا کتاب دی او ډېر د عظمت والا کتاب. دا خبره په ذهن کې کېنوئ عزتمندو، کوم انسان ته چې الله سبحانه وتعالی د قرآن مجید غوندې نعمت ورکړی، یو انسان سره قرآن غوندې آسماني کتاب موجود ده، او دا انسان راولګېږي د یو بل شي تمنا، د یو بل شي آرزو وکړي. لکه دغه صاحب د قرآن چې کوم ده، دا د چا دولت نه متاثره سي، یا د چا د کور نه متاثره سي، یا د چا د شهرت نه متاثره سي، یا د چا ښایست نه متاثره شي، نو دا د سره قرآن موجود ده، خو دا د بل شي آرزو کوي. دا غواړي چې زه میلیونر سمه، ما سره ډالر ډېر زیات پیدا سي، یا مثال دا رقم ما شهرت ډېر زیات وسي، یا زما دا رقم کور سي، دا رقم ګاډی مې شي. نو د بل شي تمنا او د بل شي آرزو وکړي، او د سره قرآن غوندې نعمت موجود ده. نو دې انسان د قرآن مجید قدر ونه کړ، دې انسان د قرآن مجید ناشکري وکړه، ځکه د سره د الله کتاب موجود ده، آسماني کتاب قرآن ورسره موجود ده، او د دغه قدر ونه پیژانده. لکه یو شاعر وایي که نه، یو شاعر فرمایلی دي، وایي قدر گوهر شاه داند یا بداند گوهری، وایي قدر گوهر شاه داند، وایي اندازه، مرتبه او قدر د گوهر، د جواهرو، د یاقوتو، د ملغلرو او د سرو زرو شاه داند، باچا ته معلومیږي چې دغه ملګري څومره قیمتي شی دي، دغه سره زر څومره قیمتي شی دي. یا بدانت ګوهري، او یا به زرګر په دې پوهېږي چې دا سره زر څومره قیمته شی دي، دا جواهر او دا یاقوت او زمرد څومره قیمتي شی دي. نو د قرآن په قدر باندې، د قرآن په لویي باندې، د قرآن مجید په عظمت باندې کما حقه چې پوهېږي صرف الله او د الله رسول خبر دي چې قرآن مجید څومره د شرافت کتاب ده، څومره د عظمت کتاب ده، څومره د لوی کتاب ده. نو د قرآن مجید د شرافت او د عظمت هغه قدر او اندازه صرف الله ته او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته معلومه ده. راځو دې خبره ته، د قرآن مجید عظمت، شرافت، لوی به تاسو ته نن معلومه شي د قرآن مجید نه. قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي په سورة الحشر کې، سورة الحشر آیات نمبر 20 ده، الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. دا د سورة الحشر آیات د 20 نمبر. په دې آیات کې الله پاک دا خبر ذکر کوي، الله تعالی فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل، الله تعالی فرمایي کچېته نازل کړی موږ دا قرآن مجید على جبل په یو غر باندې، لرأیته خامخا به تا کتلی وی دې غر لره، خاشعا چې دې غر به عاجزي کولی، متصدعا چې دا غر به ټوټه ټوټه شوی وی، من خشیة الله د وجې د ویرې د الله نه. وتلك الامثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون. الله فرمایي دا مثالونه موږ خلکو ته بیانوو دې لپاره د خلک غور فکر وکړي، تدبر وکړي. نو معلومه دا خبر شو عزتمندو چې قرآن مجید کې یو اثر ده، د قرآن مجید په احکاماتو کې دا اثر ده. که چېرته الله پاک دغه قرآن په یو غر باندې نازل کړی وی، نو دا غر به د الله د ویر نه ټوټه ټوټه شوی وی، دکې به خشیت راغلی وی. نو دا آیات د سورة الحشر چې ده، په دې آیات کې ډېرې دا یو باریک آیات ده، دې کې ډېر یو لطف موجود ده، یو پیچیده آیات ده. یعنی عربي اصطلاح کې دې ته مجمل ویل کېږي، دا مجمل آیات ده. د دې آیات تفسیر شوی ده، الله ګوره قرآن کې چې کوم مضامین دي چې هغه لږ پیچیده وي، نو دغسې پیچیده آیاتونو لپاره، مجمل آیاتونو لپاره الله پاک بیا نور مثالونه ذکر کوي، د هغې الله پاک تفسیر کوي. نو دا آیات مجمل ده، دې آیات تفسیر چې ده په سورة اعراف کې ذکر شوی ده، ځکه په دې خبرې موږ تاسو هم پوه نه شو. نو دې وضاحت الله پاک خپله کوي په سورة الاعراف آیات نمبر 133 کې، هلته الله تعالی دا خبر ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې کله موسی علیه السلام کوی تور ته راغی او الله سره خبرې وکړي، چې کله الله پاک سره خبرې وکړي، نو موسی علیه السلام باندې د الله پاک د خبرو ډېر زیات اثر وکړ. چې کله اثر وکړ، نو موسی علیه السلام الله ته ویلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال ربي انظرني قال ربي يا زما ربا ارني انظر اليك، اے زما ربا ما تخپل ځان راوخیا،
انظر الیک چې زه وګورم تا ته. قال ویل موسی ربي ای زما ربه وښیه ما ته خپل ځان، ارني ځان وښیه ما ته، انظر الیک چې تا ته وګورم. نو موسی علیه السلام دا خبره وکړه چې ربه ما ته خپل ځان وښیه چې زه تا ته وګورم. الله پاک ورته ویلې قال لن تراني، الله وفرمایل چې ای موسی ته هرګز ما نشي کتلی، ما کلام دې واورېد، زما خبرې دې واورېدې، بس ته په دې اکتفا وکړه، ته ما نشي کتلی. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. الله پاک ورته ویلې ای موسی علیه السلام ته خو ما نشي کتلی، خو بار بار چې ته اصرار کوې تا ته ګورم. نو الله پاک موسی علیه السلام ته وویل چې موسی علیه السلام ته دې مخامخ کویتور غر ته وګوره، زه به دې کویتور غر ته د خپل ځان یو تجلي وښیم، د خپل د ځان یو تجلي به دې غر ته وښیم. فإن استقر مکانه فسوف تراني، که چېرته دې غر زه برداشت کړم او زه یې ولیدم، زه یې برداشت کړم نو ته به ما وګورې. نو عزتمندو د الله د باري تعالی د ذات تجلي هغه الله پاک دې غر ته وښوده، مخامخ غر ته. چې کله مخامخ غر ته الله وښوده نو موسی علیه السلام غر ته کتل، تجلی ګوره براس په غر باندې او په موسی علیه السلام باندې نه وه. نو موسی هم دې غر ته کتل. الله تعالی فرمایي فلما تجلى ربه، هر کله چې تجلی وکړه الله تعالی دې غر ته، دې غر ته ځان وښوده، جعله دکا وخر موسی صاعقه. نو الله تعالی فرمایي چې کله دې غر دې الله پاک تجلی ولیده نو جعله دکا غر الله پاک ټوټه ټوټه کړ، وخر موسی صاعقه او موسی هم دلته بېهوشه شو. ګوره دا تجلی دی الله د ذات په غر باندې وه او موسی علیه السلام د دې غر مشاهده کوله، غر ته یې کتل. نو که دا تجلی په موسی علیه السلام باندې براه راست راغلی وی نو موسی علیه السلام ټوټه ټوټه شوی وی. نو دې نه آیته دا معلوم شي عزتمندو د الله په ذات کې اثر ده، هغه اثر چې کوم د الله په ذات کې ده دغه اثر د الله په کلام کې هم ده چې هغه قرآن مجید ده. نو ځکه مخکې آیات کې موږ سورة حشر یو سنه آیات کې موږ ویلې چې الله تعالی فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله تعالی فرمایي چې کوم اثر زما په ذات کې ده دغه اثر په دې قرآن مجید کې موجود ده. ځکه دا قرآن مجید چې ده دا د الله پاک کلام ده، دا کلام الهي ده، د الله د ذات د تجلی چې کوم اثر دا اثر په سورة اعراف کې موږ ویلې، او دا اثر د الله په قرآن کې هم شته. ځکه قرآن د الله کلام ده او کلام د الله صفت ده. متکلمینو په دې کې ډېرې خبرې کړې دي، متکلمینو دا ویلي دي چې د الله کوم صفات دي دا د الله عین دي که غیر دي، په دې کې ډېرې خبرې دي، متکلمینو فیصله نه ده کړې. خو موږ اکثر علما دا وایي چې د الله صفات چې کوم دي لکه کلام الله ده نه دا د الله عین دي او نه غیر دي، موږ نه پوهېږو څنګه دي، به د الله شان سره مناسبت لري کما یلیق بشانه. نو خلاصه د خبرې داسې عزتمندو چې قرآن هغه اثر ده چې کوم اثر د الله په ذات کې ده. نو د الله په ذات کې چې دا اثر شو عزتمندو نو دې نه دا خبره معلومه شوه چې قرآن د الله کلام ده. که موږ او تاسو دا غواړو چې د چا یو مرتبه معلوم کړو، د چا حیثیت معلوم کړو، نو هغه به د خبرو نه معلومو، هغه به د کلام نه معلومو، د کلام نه د هر چا مرتبه او حیثیت معلومیږي. نو دا رقم دا قرآن مجید چې کوم ده دا د الله کلام ده، د الله خبرې دي. په دې قرآن مجید کې که موږ تاسو وغواړو چې د الله پاک ذات معلوم کړو، د الله پاک قوانین معلوم کړو، د الله تعالی قدرت معلوم کړو، د الله تعالی افعال معلوم کړو، د الله تعالی صفات معلوم کړو، دا رقم د الله تعالی رضا معلومه کړو، د الله تعالی خفګان معلوم کړو، نو موږ او تاسو به دې قرآن مجید ته متوجه شو او په دې قرآن مجید باندې ځان پوه کړو. ځکه په دې قرآن مجید کې د الله پاک د ذات یو عکس موجود ده. موږ دا ویل کنه چې کوم اثر د الله په ذات کې ده دغه اثر په دې قرآن مجید کې ده، کلام الهي کې ده. نو دغه قرآن مجید نه د الله پاک ذات معلومیږي، د الله پاک خفګان معلومیږي، د الله پاک رضا معلومیږي، د الله احکامات معلومیږي، د الله سبحانه وتعالی قدرتونه معلومیږي، د الله پاک صفات معلومیږي، د الله پاک ټول افعال دا ټول په دې قرآن مجید کې موجود دي. عزتمندو که موږ تاسو دا غواړو چې د الله تعالی ذات وپېژنو نو د الله د ذات یو عکس په دې قرآن مجید کې موجود ده. نو که تاسو غواړئ چې الله پاک وګورئ نو دې قرآن مجید ته متوجه سئ او په دې قرآن مجید باندې ځان پوه کړئ. چې کله موږ تاسو په قرآن مجید باندې پوه سو نو معرفت د باري تعالی به موږ تاسو ته معلوم سي په زړه کې او په دنیا کې خو څوک الله نشي کتلی بلې سترګو باندې. نو که الله غواړئ چې تاسو غواړئ چې الله وګورئ، الله پاک تاسو د الله قدرتونه معلوم کړئ، د الله احکامات معلوم کړئ، نو په دې قرآن مجید باندې منګولې ولګوئ او په دې باندې ذات پوه کړئ، په دې باندې ځان پوه کړئ. نو عزتمندو خلاصه د خبرې دا ده چې قرآن مجید ډېر د شرافت والا کتاب ده، ډېر د عظمت او د مرتبې والا کتاب ده. نو موږ او تاسو باید نن به انشاءالله دا خبر ذکر کوو. په اول پارت کې موږ عظمت، لوی، شان
او مرتبه د قرآن مجید ذکر کړې وه. دا پاټ هم هغې پورې مربوط ده. عزتمندو کله کله د یو شي ښایست نه موږ متاثره سو، د یو شي عظمت نه موږ متاثره سو، خو د هغه شي نه موږ ته څه خیر نه رسېږي. لکه کله کله موږ تاسو د چا کور نه متاثره سو، د چا مال نه متاثره سو، د چا شهرت نه متاثره سو، یا د چا ښایست نه متاثره سو، خو د دې انسان یا د دې شخص د دغه مال نه یا د دې ښایست نه یا د دې اولاد نه یا جایداد نه موږ ته فایده نه رسېږي. نو د دې شي سره بیا موږ دلچسپي نه وي. خو قرآن مجید دا رقم کتاب نه ده. قرآن مجید عظمت، لوی، شان او مرتبه دین انسان متاثره کیږي، خو دې سره سره قرآن مجید کې دا مضمون په ډېر ښه دومت سره راغلی ده چې قرآن مجید هر چاته خیر رسوي، هر چاته فایده رسوي، که څوک قرآن مني که نه مني. نو ګوره کله که چې ته موږ د چا د ګاډي نه یا بنګلې نه یا مال نه متاثره شو، نو هغه د بل چا یي، هغې کې خیر موږ ته دومره نه رارسېږي، ځکه هغه د بل چا ملکیت وي. او قرآن مجید داسې یو کتاب ده، داسې د عظمت او لوی والا کتاب ده چې دې نه کله موږ متاثره شو، که دا مسلمان دي که کافر دي، نو دا قرآن مجید هغه ته خیر ورسوي. او دغه مضمون په ښه دومت سره راغلی ده په سورة یونس کې 52 او 58 نمبر آیتونو کې. دلته الله پاک د خپل کتاب باره کې څلور خبرې کړي دي. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم. الله فرمایي یا ایها الناس، ای خلکو، الله تعالی فرمایي قد جاءتکم موعظة، یقینا تاسو ته وعظ نصیحت راغلی ده من ربکم، ستاسو رب لخوا نه. عزتمندو موعظه ویل کېږي هغه شي ته چې د انسان زړه نرموي، د انسان زړه نرم کړي، د انسان په زړه کې عاجزي راسي. چې که د انسان په زړه کې عاجزي راسي او نرمي راسي، نو دا انسان بیا د الله پاک ښایسته بندګي کوی سي. کوم زړه کې چې نرمي نه وي، کوم زړه کې چې خشیت نه وي، کوم زړه کې چې عاجزي نه وي، نو دې زړه کې بیا تکبر وروسته به راشي. نو قرآن کې الله پاک خپله ذکر کوي په سورة القاف دا 50 نمبر سورت ده د او آخری آیات ده. سورة القاف کې الله تعالی فرمایي 45 نمبر آیات ده، 50 نمبر سورت ده. آخری آیات کې الله تعالی فرمایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تاسو ای پیغمبره، الله په پیغمبر ته چې پیغمبره او ای د دین دایانو، تاسو خلکو ته واعظ او نصیحت ورکوئ په دې قرآن سره هغه چاته چې د الله نه یېرېږي. نو قرآن مجید موعظه ده، دا د انسان زړه نرموي، دا د انسان زړه کې عاجزي پیدا کوي. نو اوله خبر ده الله تعالی فرمایي چې دا قرآن موعظه ده من ربکم، ستاسو رب لخوا. نن سبا که موږ تاسو دنیا کې وګورو، څوک خلک دا غواړي چې موږ په زړه کې د الله لویوالی راسي، موږ په زړه کې خشیت راسي، د موږ زړه نرم سي. نو څوک ډرامې ګوري، څوک فلمونه ګوري، څوک سریال ګوري، څوک هالیووډ فلمونه ګوري، څوک بالیووډ ګوري، چې په زړه کې نرموالی راشي، خو زړه کې نرموالی نه راځي. قرآن کې الله خپله فرمایي فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ټول چې اوچته موعظه ده هغه چې د زړه نرموونکی ده، هغه دغه قرآن دی. عزتمندو قرآن باندې زړه نرمېږي، قرآن باندې زړه کې عاجزي راځي. نو واحد شی ده په دنیا کې چې موجود ده چې انسان زړه نرمي، هغه د قرآن مجید ده. بل الله تعالی فرمایي نو اصل موعظه او نصیحت قرآن شو. الله تعالی په همدې آیت کې دا خبر ذکر کوي موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دومره خبر ده الله ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې دا قرآن مجید خپله شفا ده، شفا ده د هغه مرضونو لپاره چې کوم د انسان په زړه کې، لکه زړه کې کوم مرض ده، زړه کې دا تکبر ده، زړه کې د مال حرص موجود ده، زړه کې دا شهوت د انسان موجود دي، او په زړه کې د انسان دا خبر موجود دي چې انسان دا غواړي چې څنګه زما مال ډیر سي، زما شهرت ډیر سي، او په زړه کې تکبر وي. نو چې کله په زړه کې تکبر وي، په زړه کې حرص د مالي، حرص د جایدادي او شهوت پکې په زړه کې، نو داسې زړه کې بیا عاجزي نه راځي. لکه موږ تاسو چې وګورو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي، د ترمذي حدیث ده چې 3 قسمه خلکو باندې به الله پاک د جهنم اور ګرموي یا د جهنم اور وبلي. یو په دې دریو کې هغه مجاهد ده، دو پکې هغه انسان د سخي چې مال په دنیا کې لګولی ده، او دریم عالم ده. دغه 3 کسانو باندې به الله پاک د جهنم اور ګرموي. دغه 3 کسانو باندې به الله پاک د جهنم اور اول بلي، چې هغه مجاهد ده، هغه مالدار انسان سخي ده، هغه عالم ده. وجه دا ده چې د دې 3 وړ انسانانو په زړه کې
خشیت نو زړه کې مرض زړه کې تکبر زړه کې د الله رضا مقصود نه و چې کله په زړه کې د الله رضا مقصود نه نو دا علم فائدہ نه ورکوي دا جهاد فائدہ نه ورکوي دا مال لګول فائدہ نه ورکوي لکه ترمذی دا حدیث دا و الله پاک با مجاهد راوړي دی مجاهد ته الله پاک وایي چې مجاهده تا ته ما ځواني درکړې و تا ته ما طاقت درکړې تا چې شی وکړو نو دا مجاهد ورته چې الله وګوره په دنیا کې خلکو نه پوښتنه وکړه ما ستا دین لپاره جهاد کړی دا الله ورته کذبتا تا خو دروغ ویلې تا خو دې لپاره جهاد کو ايقال جري چې دا خو ډېر بهادر سړی ده د بهادرتوب لپاره تا جهاد کو نو الله ورته دروغ ویل دا جهنم کې خطا کې ملایکه به پړ مخې دا مجاهد راوخلو پړ مخې به کاش کې جهنم ته ور خطا کې ځکه ژړ کې مرز ده ژړ کې حرسو دې حرسو چې خلک زما د نوم چرچه وکي او دا په دنیا کې الله وویل شو بیا به الله پاک د سخی نه پوښتنه وکړي چې تا ته ما مال دولت درکړو تا چې کړی دا ورته وایي چې الله په دنیا کې ما ډېر مالونه لګولي تا دین لپاره الله ورته کذبته تا دروغ ویلې دې لپاره تا مال لګاو چې خلک وایي دا خو ډېر سخي ده نو دا به الله جهنم کې خطا کې پړ مخې ملایکې به کش درې ما عالم د الله ورته وایي تا ته ما علم درکړم دا علم چې ما تا درکړو دې خدمت ته وکړو کنه دا عالم ورته چې الله پوښتنه وکړه ما دومره بیانونه کول مدرسې کې او جماعتونو کې جمعې خطبې مو ورکولې بیانونه مې کول الله ورته نو دا خو کذبته دا خو ته ما رضا لپاره نه وکړي بلکې دا خو تا د راکاري لپاره کړي دې لپاره چې وش دا ولا غټ عالم ده نو دا عالم به الله په جهنم کې خطا کوي دا ولې وجه دا ده چې د دې درې وړو خلکو چې دا غټ منصب والا خلک دي چې مجاهد دا سخي دا عالم دا چې دغه څه کسان الله جهنم کې خطا کوي نو دا موږ او تاسو دا نو خلک خامخا به الله پاره راګر کوي نو په لړ کې چې د تکبر مرزي په لړ کې چې شهواتي چې حیرس د دنیا نو دا زړه دې لپاره بیا علاج دا هغه قران دا شفاء لما فی الصدور الله تعالی دا قران مجید د زړونو د مرض لپاره شفاء ده الله دې موږ تاسو د دې زړه مرزونو نو ساتي او کچا پرړه کې دا مرزونه نو دې واحد علاج دا هغه دا قران مجید ده او بل بیا الله تعالی فرمایي عزت منو چې هدى ورحمت هدى هدایت ده ورحمت او رحمت للمؤمنین وصلوا خبره قران موعظه سو قران دا رقم شفاء لما في الصدور د زړونو د مرزونو لپاره شفا شو دا هدن هدایت شو هم په دنیا کې هدایت هم په آخرت کې هدایت دنیا کې الله په خاصه ژوند درکې او آخرت کې به الله جنت درکې ورحمت او دا قران مجید سراسر هدایت شو لپاره د مؤمنان نګوره دا قران مجید څوک موعظه وګڼي شفا وګڼي دا رقم هدایت او رحمت وګڼي د باندې خلک عمل کوي لکه مثال وګوره د آدم علی السلام د نوح علی السلام د صالح علی السلام د شعیب علی السلام د ابراهیم علی السلام د موسی علی السلام د هارون علی السلام د عیسی علی السلام د نبی علی السلام د ابوبکر صدیق دې مثال وګوره دوی دا قران خپل ځان لپاره موعظه غاڼو د شفا غاڼو د رحمت غاڼو د هدایت غاڼو الله دې موږ تاسو توفیق راکړي دا رقم وګورئ دا رقم عزتمندو د آیات کې مخکې راځي الله تعالی فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله فرمایي قل بفضل الله الله فرمایي اے خلکو الله فرمایي دا د الله د فضل یو منظر ده وبرحمته او دا د الله ډېر غټ رحمت ده چې الله پاک تاسو قران مجید علی غلای فبذلك فليفرحوا الله تعالی فرمایي چې په دې قران ما تاسو خوشحالي کوي په دې قران مجید ما تاسو فخر کوي په دې قران مجید ما تاسو خپل مجلسونه خسته کوي الله تعالی فرمایي ځکه په دې قران مجید کې تاسو د دنیا او د آخرت ګټه ده حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی القرآن حجت لك وعليك دا قران ستاله لپاره حجت ده په دې باندې به جنت داخليږي او دا قران ستاله لپاره دلیل ده پتا باندې حجت ده ک ایمان ور باندې را وروړي عمل ور باندې ونکي دا قران متا باندې حجت سي جهنم ته داخل شي نو الله تعالی فرمایي چې خلکو دا قران دی الله ډېر غټ فضل ده دا دی الله ډېر غټ رحم ده په خلکو باندې چې الله پاک زمکه دا قران آسماني کتاب را لګل ده چې دې باندې تاسو عمل وکړي په دې باندې خوشحالي وکړي په دې باندې خپل مجلسونه خسته کړئ ځکه دې کې تاسو کامیابی ده او دا رقم عزتمندو مخکې چې حدیث مو ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې قران مجید دی الله کلام ده فضل کلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ترمذی حدیث ده چې دی الله کلام دومره فضیلت لري په ټولو کلامونو باندې لکه څنګه چې دی الله ذات افضل ده په مخلوق باندې دی الله ذات ټول مخلوقاتو افضل ده کنه مخلوقات کم ترین دي نو دا رقم څنګه دی الله ذات افضل ده دا رقم دی الله کلام افضل ده په ټول مخلوقاتو باندې بل کلام الملوک ملوک الکلام کلام الملوک دا کلام د بادشاهانو
ملوک الکلام دا د ټولو کلامونو د ټولو خبرو بادشاهي لکه یو خبر ولسمشر وکړي کنه مثال امیر المؤمنین وکړي د ملک پریزیدنت یو خبر وکړي نو خبر ډېر خلک مني او یو عادي کس یو خبر وکړي نو دا رقم دا قرآن دی الله کلام دی عزتمند من بیا دا سړي دا موعظه ده دا نصیحت ده دا شفا ده د ژوند مرض لپاره شفا ده دا هدایت ده او دا رحمت ده مخکې عزتمندو دا خبره موږ ذکر کړې وه چې قرآن مجید دا د الله لخوا نه موعظه ده دا قرآن مجید شفا ده دا هدایت ده او دا رحمت ده دا خبره مخکې ویډیو کې موږ ذکر کړې وې او موږ دا خبره هم ذکر کړې وه چې دا قرآن مجید د الله سبحانه وتعالی د رحمت د الله د رحمت او د الله د فضل یو منظر ده چې دنیا ته رالېږلی ده دې خبرې ته هم اشاره سوې وه عزتمندو چې د انسان چې کوم ژوند ده د انسانانو او د پیرانو چې کوم ژوند ده نو دا ژوند درې اړخه لري چې هغه انفرادي ژوند ده اجتماعي ژوند ده او اقتصادي ژوند ده انفرادي ژوند دا مراد د عزتمندو چې د انسان به د خپل عقیده څنګه وي د اعمال به څنګه وي د شپه به څنګه تېرېږي ورځ به یې څنګه تېرېږي دا به مونځ به کوي روزه به نیسي زکات به ورکوي حج به کوي چې کوم دا فرایض دي دا په خپل انفرادي ژوند کې راولي دې ته ورکوي انفرادي ژوند اجتماعي ژوند دا ده چې ټولنه کې به د انسان څنګه ژوند کوي خپل خپلوانو سره خپل کور کې بچیانو سره خپل ښځې سره خپل انډیوالانو سره د سیاست به څنګه وي نو دا به سیاست محمدي صلی الله علیه وسلم اختیاروي نبي علیه الصلاة والسلام خلیفه و امیر المؤمنین ابو بکر صدیق عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین او دا رقم سلطان صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم دغه ټول چې کوم تېر شوي دي نور الدین زنګي رحمه الله او دا رقم محمد بن قاسم شو محمود غزنوي رحمه الله دا ټول دي موږ تاسو مشران دوی چې کوم سیاست اختیار کړی موږ او تاسو هم باید دا سیاست اختیار کړو نو دا اجتماعي ژوند شو او بل اقتصادي ژوند د انسان اقتصادي ژوند دا د انسان د لاسته راوړنې کاروبار چې کوي دا به حلال کاروبار کوي نو دا چې کوم خوراک کوي خوراک به حلالي خوراک به حرام نه وي نو دغه درې اړخونه دي دا د انسان او د پیرانو د ژوند لپاره دغه درې واړو لپاره سراسر چې هدایت ده هغه قرآن مجید ده نن دې خبرې ته راځو چې په قرآن مجید کې سورة الرحمن کې الله سبحانه وتعالی څلور خبرې ذکر کوي دا څلور خبرې ډېرې زبردستې ډېرې د کمال نه ډکې او ډېرې اوچتې خبرې دي او ډېر اوچت شیان دي په دې څلور شیانو کې اول چې الله سبحانه وتعالی ذکر کوي هغه د سورة الرحمن اول آیات ده اول آیات کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن دا د الله پاک په نومونو کې یو نوم ده د الله سبحانه وتعالی په ټولو نومونو کې چې ښایسته نوم ده هغه رحمان ده نو موږ او تاسو عزتمندو چې کله قرآن کې وګورو نو په قرآن مجید کې د الله پاک نوم لفظ د الله باندې ډېر زیات راغلی ده هغه وجه دا ده چې عربو الله پاک پېژانده نو په لفظ د الله به پېژانده نو ځکه قرآن مجید کې لفظ د الله ډېر راغلی او لفظ د الله دا د الله پاک ذاتي نوم ده او رحمان او رحیم صفتي نومونه دي نو ما دا خبره کړې وه چې د الله پاک په نومونو کې چې ښایسته نوم ده هغه نوم د رحمان دې باندې دلیل دا ده چې ګور د الله پاک دې رحمانیت ته کافر محتاج ده مسلمان محتاج ده هوا کې مرغان محتاج دي سمندر کې حیوانات محتاج دي دا ټول د الله رحمت ته محتاج دي کافر ده که مسلمان ده که هندو ده که سیک ده که حیوان ده که مرغه ده دی هر چا ته الله رزق ورکوي دا د الله پاک د رحمت منظر ده الله دومره رحمان بادشاه ده نو چې الله پاک په نومونو کې ښایسته نوم رحمان ده دې باندې دلیل ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل چې هیڅوک هم خالص د خپل اعمالو له وجې جنت ته نشي داخلېدی نو صحابي جرأت وکړ چې د الله رسوله ته هم نبی علیه السلام وفرمایل چې زه هم د خپلو خالص د خپلو اعمالو له وجې جنت ته نشم داخلېدی تر څو پورې د الله رحمت ما پټ کړي بیا به جنت داخل شم نو نبی علیه السلام چې جنتي ده نبی علیہ السلام چې دا قرآن کې ورته الله زیر ورکړی ته جنتي ورفعنا لك ذکرک او سورة الکوثر کې انا اعطیناک الکوثر چې پیغمبر ته جنتي ته الله بخله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله رحمت ته محتاج ده چې نبی علیہ السلام محتاج ده نو ما او تاسو په طریقه اولاد سره محتاج یو او بل خبردار چې الله سبحانه وتعالی په خپل ځان باندې الله پاک رحمت واجب کړی ده او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
چې کچیرته کافر انسان د الله پاک رحمت نه خبر شي نو دغه کافر انسان به هم د جنت امید وساتي. نو الله پاک دومره رحمان باچا ده نو ځکه د الله پاک په نومونو کې چې ښایسته نوم شي هغه رحمان شو. دوم آیات الرحمن علم القرآن، د الله سبحانه وتعالی په دنیا کې چې څومره علوم ښودلي دي په دې ټولو علومو کې چې اوچت علم ده هغه علم د قرآن ده. معنا دا د علم د قرآن خو الله ښودلی دی. علم القرآن دغه رحمان باچا خلکو ته قرآن وښودو. چې قرآن وښودو نو دا کیمستري، دا بیولوژي، دا فزیکس، دا طب، دا جغرافیه، دا علوم چا ښودلي دي؟ دا علوم هم الله پاک ښودلي دي. چې دا علوم الله پاک ښودلي دي نو دې نه معلومه شوه چې په دې ټولو علومو کې چې الله ته ډېر خوښ ده او نبي علیه السلام ته هغه علم د قرآن ده. هغه حدیث نه معلومیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو ټولو کې بهترین انسان، خیر اسم تفضیل ده، په تاسو ټولو مسلمانانو کې چې ډېر بهتر ده، ډېر بهترین انسان هغه رسول ده چې اول خپله د الله کتاب زده کړي، تعلم القرآن خپل القرآن زده کی وعلمه او دا قرآن له نور ته ورسوي. نو په ټول علومو کې چې اوچت علم شو هغه علم د قرآن شو. بیا الله تعالی فرمایي په سورة الرحمن د نمبر آیت کې خلق الانسان، دغه رحمان باچا چې الله پاک دا د انسان پیدا کړی ده. نو چې الله پاک انسان پیدا کړی ده، الله پاک خو پیرانو پیدا کړي دي، الله پاک ملایکې پیدا کړي دي، په دې کائنات کې ډېر شیان الله پیدا کړي دي. هغه شیان الله یاد نه کړو بلکې الله پاک انسان یاد کړو. نو معلومه دا خبر شو عزتمندو چې په درېیم مرتبه کې الله پاک انسان یاد کړو. نو په ټولو مخلوقاتو کې چې غوره مخلوق د هغه انسان ده، الله ته ډېر خوښ ده. دا د الله پاک د مخلوق کلایمکس ده په ټولو مخلوقاتو کې چې الله ته ډېر محبوب د هغه انسان ده. او د انسان ځکه په ټولو مخلوقاتو کې غوره ده چې دا د قرآن نه معلومیږي. قرآن کې الله تعالی فرمایي خلقته بیدی، دغه انسان بابا آدم یادوي او نور انسانانو مراد دي چې دا ما په خپلو دواړو لاسونو باندې جوړ کړی ده چې څنګه د الله شان سره مناسب دي، الله لپاره لاسونه ثابت دي او د الله دواړه لاسونه ښه دي څنګه د الله شان سره مناسب دي. نو الله فرمایي د انسان ما په خپل لاسونو پیدا کړی ده. بیا قرآن کې الله تعالی سورة الحجر کې الله فرمایي ونفخت فيه من روحي، الله فرمایي په دې انسان کې ما روح رباني چوف کړی ده. دا روح رباني چې موږ تاسو کوم روح دا روح د الله له خدای الله موږ تاسو کې پکړی ده. بل په سورة الحجر کې الله پاک دا فرمایي 150 نمبر کې الله تعالی فرمایي فسجد الملائکة كلهم اجمعون، ټول ملائکو كجبرائيل لك ميكائيل لك اسرافيل لك ملك الموت دي ټول ملائکو بابا آدم ته سجده وکړه. بابا آدم ته چې کله سجده وکړه نو دې موږ تاسو هم مراد یو. نو د انسان په ټول مخلوقاتو کې غوره مخلوق چې الله پیدا کړی چې کله انسان په دین باندې برابري او په دین باندې عمل کوي نو د انسان چې کوم ملائکو نه بهتر ده، ملائکو نه غوره ده. نو دریم شی دا ذکر سي عزتمنو چې الله تعالی فرمایي خلق الانسان، الله پاک د انسان پیدا کړی ده په ټولو مخلوقاتو کې الله کې انسان غوره شو. څلورم علمه البیان، دغه رحمان باچا الله پاک راولګېد او د انسان ته بیان وښود. انسان کې ډېر صلاحیتونه دي خو انسان کې ټول کې غوره صلاحیت ده هغه صلاحیت د بیان ده. د بیان داسې صلاحیت د ګور عزتمندو موږ تاسو الله پاک صلاحیت راکړی د کتلو، د اورېدلو، د بوی کولو، د څکلو او د لمس کولو. په دې ټولو صلاحیتونو کې دې ته خواص خمسه وایي. دې خواص خمسو کې چې غوره صلاحیت د انسان کې هغه صلاحیت د بیان ده. ولې؟ ځکه دا بیان داسې ده چې موږ تاسو په دنیا کې وګورو چې دا څومره خلک مرتبه ته او منصب ته رسېدلي دي، کمال ته رسېدلي دي، نو دا د قوت د بیان له وجې رسېدلي دي. دا څومره چې دنیا کې مثال پیغمبران تیر شوي دي، هر پیغمبر به ډېر ښایسته بیان کوو. نبي علیه الصلاة والسلام به دومره ښایسته بیان کوو چې ان من البیان لسحرا، د نبي اسلام بیان کې به یو قسم جادو. خلکو به د نبي علیه السلام بیان واورېدو او د نبي اسلام مبارک شکل به وکتو ایمان به یې راوړ. نو په دې بیان کې ډېر غټ اثر د عزتمندو. دا رقم چې په دنیا موسی علیه السلام تیر شوی، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، یحیی علیه السلام، هر پیغمبر خپل قوم ته بیان کړی. نو دا بیان داسې صلاحیت ده چې الله پاک انسان ته ورکړی چې دا په ټولو صلاحیتونو کې اوچت ده. لکه مثال اوس موږ تاسو الله پاک سترګې راکړي په سترګو کتل کوو، دا یو نعمت دی او صلاحیت ده. خو که موږ تاسو حیواناتو کې وګورو دا مرغه چې کوم د باز دا په زرو فوټو باندې جګي ډېر برنه دا په ځمکه باندې د ستنې کار شی هم ګوري. نو د باز نظر موږ تاسو نه تیز ده. دا اورېدلو صلاحیت او استعداد الله پاک موږ تاسو سره کړی ده. خو چې موږ تاسو وګورو په حیواناتو کې دا صلاحیت موږ تاسو نه ډېر ده. تاسو وګورئ اس چې که څوک په اس باندې سپوري توره شپه نو صاحب د اس
ولا چې کله پاس باندې سپوري نو یو دم اس غوګونه سي انټینی ودرېږي اس چې شی واوري خو دا کس راوري نو د اس غوګونه او سمع موږ تاسو له تیزه دا رقم دا بوی کول چې دي شامه چې کومه ده په حیواناتو داسې حیوانات شته چې هغه خپل خوراک په شامه په بوی باندې پیدا کوي دا رقم ذایقه دا رقم دا لمسم دا رقم دا رقم په دنیا کې حیوانات شته چې د هغوی دا نظر موږ تاسو له تیزه د هغه اورېدل موږ تاسو له تیزي د هغوی بوی کول موږ تاسو له تیزي نو په انسان کې چې اوچت صلاحیت الله پکې خلا هغه صلاحیت د بیان ده نو مخکې ورته خبر مو وکړه یو پیغمبرانو بیان کړی او په دنیا کې چې کوم خلک مقام او مرتبه ته رسیدلي دي لکه ډیکټیټران ته وګوره هټلر وګوره هټلر ګوره مرتبه ته رسیدلی ورلد وار 1 کې ورلد وار 2 کې به شکست وخوړو دغه هټلر د خپل فایر سپیچ کو د خطرناک سپیچ د هټلر چې په جرمني کې بیان وکړو د جرمني خلک راو پارول د جرمني خلک راول مثلا د جرمني خلک چې راو پارول او دا دې ته برابر چې تاسو د يهودان قتل کړئ نو د يهود د هټلر د سپیچ او د بیان د وجه نه د بیان کې دومره اثر و چې جرمنیان راولګېدو 8 لکه یعنې 6 میلیون یهودیان قتل کړي د جرمنیان دا د بیان له وجه نه او بل عزتمندو چې کله موږ او تاسو الله پاک دغه د بیان استعداد راکړی نو دغه د بیان استعداد موږ او تاسو باید د قرآن په خدمت کې ولګو دا باید په دې کې ونه لګو چې دې باندې دنیا وګټو لکه خلک وایي که چې تا ته الله پاک سلطان درکړی یا راکټ الله پاک درکړی په دې ټانګ او په دې راکټ باندې خلک ګوره مچان او میاشتې نه ولي په دې ټانګ او راکټ باندې خلک د الله پاک دښمنان ولي دا د کمال شی ده دا ټانګ او دا راکټ دغه رقم دا بیان هم ډیر د کمال او د مرتبه او زبردست شی ده نو دا موږ تاسو په کار دمنو دا خپل بیان استعداد د الله د کتاب خدمت کې ولګو او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه تاسو زماره خوانه ورسوي که تاسو یو آیات هم معلومي د قرآن مجید یو آیات تاسو معلوم ده دا هم نور ته ورسوه د خپل بیان له وجه نن به ان شاء الله د عظمت القرآن بارکه اول 2 سورتونه ذکر کوو یو سورة العبسه شپږ آیتونه دي بیا غینه به د سورة الواقعه 8 آیتونه به ذکر اول راځو موږ تاسو د سورة العبسه آیات نمبر 19 ته په سورة العبسه کې الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي کلا انها تذکره الله تعالی فرمای اے خلکو دا تاسو چې کوم عقیده لرئ دا تاسو چې کوم فکر او کوم سوچ لرئ دا صحیح نه ده بلکې الله پاک چې کومه خبره کوي دا خبره خپل عقیده کې راولي دا خبره خپل مضمون کې خپل ژوند کې راولي انها تذکره الله سبحانه وتعالى فرمای چې دا قرآن مجید تذکره ده دا قرآن مجید نصیحت ده دا یاد دهانی ده نو دې تذکره ټکی باندې متوجه تاسو عزتمندو تذکره ویل کېږي هغه شي ته لکه موږ او تاسو یو ملګری اته یو ملګری او د ملګري سره ډېر زیات مینه محبت نو دې ملګري سره چې تا کله محبت نو دا ملګری تا ته په تحفه کې یو قلم درکړي دا قلم چې کله په تحفه کې درکړي نو ډېر کلونه وځي دا ملګری تا نه جدا سي چې کله دا ملګری درنه جدا سي نو یو وخت دا قلم تا کور کې ایښی تا نه قلم هم یېدي ملګری درنه یېدي نو ته کله کور کې یو شی ګورې یو شي پسې ګرځې نو چې صندوق خلاص کړي نو په صندوق کې دا د ملګري دا تحفه دا قلم تا مخې ته راسي چې څنګه ته دې قلم ته وګورې نو فوراً ستا ذهن ته ستا ملګری راځي که نه راځي که نه ځکه هغه تا دا تحفه درکړې ده نو دغه رقم دا قرآن مجید دا خپله تذکره ده دا نصیحت ده دا یاد دهاني ده د الله لخوا نه نو څوک چې د قرآن تلاوت کوي او قرآن مجید باندې ځان پوه کوي نو دې انسان ته فوراً الله رایادېږي دا الله د الله ذات د الله صفات د الله پاک احکامات خپل باطن کې محسوسوي خپل زړه کې محسوسوي نو دا قرآن مجید تذکره ده بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې زما صحابو چې څنګه تاسو په دې تورو باندې زنګ لګيږي دا توري په وګو باندې خشتي سي یا په وینو باندې نو په دې تورو باندې زنګ لګيږي لکه وسپنه زنګ قبلې نو دا رقم د انسان ژبه باندې هم زنګ لګيږي نو صحابه فرمایل چې اې الله رسوله زمون په ژبه باندې چې زنګ لګيږي دی علاج شه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کثرت ذکر الموت مرګ ډېر زیات یادوي څوک چې مرګ زیات یادوي نو د انسان په ژبه باندې زنګ راځي وتلاوت القرآن او د قرآن مجید تلاوت کوي څوک چې د قرآن مجید تلاوت کوي نو د دې انسان په ژبه باندې به زنګ نه لګي ژبه محفوظ او بل مخکې اتونه تاسو ګویا الله تعالی فرمای انها تذکره
یقینا دا قرآن مجید یا دهانی دا نصیحت دا دی باندې خلکو ته الله ور په یادېږي. فما شاء ذکر چا چې خوښه شي قرآن دی یاد کړي. فی صحف مکرمه، فی صحف دا قرآن مجید په صحیفو عزتمندو کې ده، مرفوعه مطهره دا اوچت دي او پاک دي، بأیدی سفره دا قرآن مجید د ملائکو په لاسونو کې لیکل شوی ده. څنګه ملائکې دي؟ کرام برره ډېر نیکبخت دي او ډېر عزتمند ملائکې دي د چا په لاسونو کې دا قرآن مجید چې نیولی ده. مرفوعه بأیدی کرام برره قتل الانسان ما اکفره. ولسم نمبر آیات الله فرمایي قتل الانسان، الله فرمایي د انسان دی هلاک شي، د انسان دی تباه شي، د انسان دی برباد شي. دا ولې دومره غټ ناشکره شو چې د الله قرآن ته وخت نه ورکوي او د الله قرآن یې پرېښی ده. نو انسان ډېر غټ ناشکره ده د هغه نعمت چې کوم الله ورته لېږلی چې قرآن مجید ده. دا رقم که موږ او تاسو وګورو عزتمندو په سورة الواقعه کې هلته هم الله سبحانه وتعالی د قرآن مجید عظمت او شان بیانوي. الله تعالی فرمایي فلا اقسم بمواقع النجوم، الله تعالی فرمایي قسم مې دي. الله دا قسم کوي دی کې الله پاک د خپل خبرې عظمت او شان او چتوالی ثابتوي. الله تعالی فرمایي د قسم بمواقع النجوم په هغه ځایونو باندې چې کوم چې دا ستوري پرېوځي. نو معنا دا ده موږ او تاسو دپاره چې کوم ګلیکسیانې دي، کوم سولر سیسټم چې ده، دلته ساینټسټان دا وایي چې د بلیک هول دی. دغه بلیک هول کې دا غټه ستوري ځان ته راکش کېږي او دا ستوري په دې بلیک هول کې ورک کېږي. نو دې باندې الله پاک قسم کوي. دا قسم الله سبحانه وتعالی دې لپاره کوي چې الله په خپله خبره کې عظمت او تحقیق پیدا کړي. الله فرمایي دا کومه خبر چې زه کومه دا خبره ډېره د کمال دې ته متوجه سي. نو الله تعالی فرمایي انه لقرآن کریم. الله تعالی فرمایي یقینا دغه قرآن مجید ده، دغه دی الله پاک کتاب دی خلکو. فی کتاب مکنون دا په پټو کتاب کې ساتل شي. کتاب مکنون اصل د لوح محفوظ ته وایي. اصل قرآن چې کوم موږ تاسو سره راغلی دا قرآن په لوح محفوظ کې ده. هغه لوح محفوظ الله په موږ تاسو سره رالیږلی ده. نو عزتمندو دا قرآن مجید ډېر د عظمت او د شان کتاب. بیا الله تعالی فرمایي لا یمسه الا المطهرون. دې قرآن مجید ته یو خو فقهي مسله دا ده چې دې قرآن مجید ته لاس نه وړي مګر پاک خلک او تاسو پکې بیا لاس وړي. خو اصل د دې آیات معنا دا ده لکه څنګه چې ډاکټر اسماعیل احمد رحمه الله کړی ده. ډاکټر صاحب فرمایي لا یمسه الا المطهرون چې اصل معنا د دې آیات دا ده چې د قرآن مجید روح، د قرآن مجید حکمت، د قرآن مجید فلسفه، د قرآن مجید باطل هغه څوک نسي محسوسولی. نو د دې آیت لا یمسه الا المطهرون معنا دا ده چې د قرآن مجید روح هغه څوک نشي محسوسولی چې د هغه په زړه کې مرضونه وي، چې د هغه زړه زنګ وهلی، لکه هغه محبت د دنیا په زړه کې، محبت د مال پکې، محبت د شهرت پکې، محبت د شهواتو پکې. نو د چا په زړه کې چې دغه شیان موجود دي نو داسې انسان د قرآن مجید په روح باندې نه پوهېږي، د قرآن مجید باطن باندې نه پوهېږي. لکه مولانا روم فرمایلی که نه، مولانا روم رحمه الله دا وایي هغه علما چې کوم دین ته خدمت نه کوي، صرف مناظرې کوي او بحثونه کوي، نو دغسې علما چې کوم دي دوی هم د قرآن په روح باندې نه دي پوه شوي. یو سړی به د مفسر به شي خو د قرآن مجید باطن باندې پوه نه سي. مولانا روم رحمه الله فرمایي چې یو د قرآن مجید ظاهر د الفاظ دي، بل د قرآن مجید باطن ده چې هغه د قرآن مجید روح ده. او اصل کې انسان چې غواړي چې د قرآن مجید روح، د قرآن مجید حکمت، د قرآن مجید فلسفه محسوس کی نو دا انسان باید قرآن مجید ته وخت ورکړي. مولانا روم رحمه الله داسې فرمایي ما ذا قرآن را برداشتم، دا قرآن مجید اصل موږ راواخیستیم، اوزدوها را پیش سگا انداختیم او دا هډوکي موږ سپو ته خطا کړه. لکه یو هډوکی که نه، په دا هډوکی چې کله پوخ شوی نو په دې هډوکي منځ کې مازغی. نو د قرآن مجید مثال هم دا رقم مولانا روم ذکر کوي. دا مثال ډېر سخت مثال ده ګوره، خو دا د علماو څو باره کې ویلی ده. نو مولانا روم رحمه الله فرمایي د قرآن مجید روح، د قرآن مجید حکمت، د قرآن مجید باطن ته موږ ورسېدو چې هغه د هډوکي مازغه دي او په دې الفاظو باندې خلک مناظرې کوي، بحثونه کوي چې دا کلام الله ده او که مخلوق ده او که دې بحثونه کوي. نو قرآن مجید د بحثونو کتاب نه ده چې هغه څوک مناظرې کوي، مجادلې کوي او جګړې کوي. نو معنا دا ده چې د قرآن مجید باطن باید موږ تاسو محسوس کړو. یعنې د قرآن مجید هغه باطن ته او روح ته صرف هغه څوک رسېدی سي عزتمندو چې د هغه خپل زړه الله ته ورکړی، خپل زړه الله ته خاص کړی.
دا رقم مخکې الله تعالی په دې سورۃ الواقعه کې الله تعالی فرمایي افبهذا الحديث انتم مدهنون. الله تعالی فرمایي آیا تاسو ای خلک د تعالی پاک په دې آیات کې الله سبحانه وتعالى ګیله کوي د ټول مخلوقاتونه. الله تعالی فرمایي چې ای انسانانو ای پیرانو افبهذا الحديث انتم مدهنون. الله فرمایي په دې قرآن مجید باندې تاسو سستی کوئ، دې قرآن مجید باندې تاسو عمل نه کوئ، د دې قرآن مجید تاسو تلاوت نه کوئ، په دې قرآن مجید باندې تاسو ځان نه پوه کوئ. نو الله پاک ګیله وکړي د انسانانو نه چې تاسو ته آسماني کتاب را لېږلی ده، تاسو مخ نه ورکوئ، تاسو هر چیز ته وخت ورکوئ، میډیا ته وخت ورکوئ، ډرامو ته وخت ورکوئ، فلمونو ته وخت ورکوئ، ملګرو ته وخت ورکوئ، بچیانو ته وخت ورکوئ، دنیا ګټلو ته وخت ورکوئ، خو تاسو د الله کتاب ته وخت نه ورکوئ. الله فرمایي وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. الله فرمایي تاسو د قرآن خپل عمل داسې اختیار کړی ده چې تاسو د قرآن نه انکار کوئ، قرآن پرېښی ده بیخي. وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. دا قرآن انکار کول عزتمندو دوه قسمه ده. څو قسمه ده؟ د قرآن انکار دوه قسمه ده. یو دا رقم انکار ده په حدیث کې راځي. اول قرآن انکار دوه قسمه ده. یو عقیدوي څوک د قرآن انکار وکړي، په دماغ او په زړه کې قرآن انکار وکړي، بل که بظاهر وایي که زه قرآن نه منم، قرآن الله کتاب کافران دا وایي. او بل دوم د قرآن انکار د په اعتبار د عمل سره. یو انسان په قرآن باندې عمل نه کوي، په خوله دا وایي چې قرآن منم، قرآن د الله کتاب ده، د هدایت کتاب ده، کامل کتاب ده، موعظه ده، شفا ده، خو عمل ور باندې نه کوي. چې عمل ور باندې نه کوي نو دغسې انسان دا په عمل کې د الله کتاب نه انکار کوي. دې باره کې حدیث کې ډېر سختې خبرې راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. نبی علیہ السلام فرمایي د هغه چا په قرآن باندې بالکل ایمان نشته چې قرآن کې یو شی الله حرام کړی ده او دی ځان ته حلالوي، نو د دې انسان په قرآن باندې هېڅ ایمان نشته. لکه هغه څوک قرآن کې الله تعالی فرمایي شراب حرام نه به چکي، زنا حرامه ده، فحاشي، بېحیایي، عریاني، دا هر شی حرام دي او انسان زناګانې کوي. دا رقم دروغ ویل حرام دي، سود کول حرام دي او د ټول کاروبار په سود باندې بنا ده. نو د قرآن یو شی چې الله حرام کړی څوک یې ځان ته حلالوي، د دې انسان په قرآن باندې هېڅ ایمان نشته. دا رقم چې موږ تاسو وګورو په سورة الصف کې الله تعالی فرمایي، سورة الصف هلته الله تعالی فرمایي اصل کې الله پاک ډېر سخت رد کوي په هغه چا باندې چې صرف په قرآن باندې ایمان په خوله باندې او په قرآن باندې عمل نه کوي. الله تعالی فرمایي په سورة الصف کې 3 نمبر آیت الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الله فرمایي ای ایمان والو تاسو ولې داسې خبره کوئ چې تاسو ور باندې عمل نه کوئ. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الله تعالی فرمایي کبر مقتا، الله فرمایي دا خبره ډیره لوی ده چې د الله غصه راپارئ عند الله، د الله غصه راپارېږي ور باندې، د الله غصه ور باندې ذاتېږي. ان تقولوا ما لا تفعلون دا چې تاسو یو خبره کوئ هغې باندې عمل نه کوئ. تاسو شپه ورځ دا وایئ چې قرآن د الله کتاب ده، قرآن مجید د هدایت کتاب ده او عمل ور باندې نه کوئ. دا رقم په سورة الجمعه کې الله تعالی فرمایي بد مثال د هغه یهودانو ده چې هغوی ته الله پاک تورات ورکړو. تورات چې کله الله ورکړو په سورة الجمعه کې آیات نمبر 15 نمبر آیات الله تعالی فرمایي دې اهل کتابو ته الله پاک تورات ورکړو، خو دې اهل کتابو ور باندې عمل ونه کړو. چې کله عمل ور باندې نه کړو الله تعالی فرمایي مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الله تعالی فرمایي دې یهودانو مثال ډېر بد ده چې دوی ته ما تورات ورکړو دوی ور باندې عمل ونه کړو. نو دوی مثال دا رقم د یهودو د علماو او د یهودو لکه په خر باندې چې کتابونه بار کړي، په خر باندې چې کتابونه بار کړي نو خر پوهېږي چې په دې کتاب کې څه لیکلي دي. ګوره څومره سخت مثال حمار لفظ خر الله په قرآن کې استعمال کړی دی. چې څوک په قرآن باندې عقیده لري او دا چې قرآن منم د هدایت کتاب ده او په قرآن باندې عمل نه کوي، په قرآن باندې ځان نه پوهېږي، دا خلکو هم دا رقم مثال ده. وجه دا ده زمونږ دلته خو الله پاک د یهودو مثال ذکر کړی، خو د یهودو مثال الله پاک ځکه بیان کړ چې مسلمان ورنه عبرت واخلي، مسلمان دا نصیحت ورنه واخلي چې ګوره دا قرآن مجید د هدایت کتاب ده، نو دې باندې عمل وکړو. که موږ او تاسو په قرآن مجید باندې عمل ونه کړو نو د دې مثال دا لکه موږ بیا داسې لکه یهودان خو تورات انکار نه و کړی، هغوی تورات مانه یهودو خو تورات باندې عمل نه کوو. نو دغسې نن سبا هم قرآن کې راځي په سورة المائده 88 نمبرات کې الله تعالی فرمایي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
الله فرمای امام بخاری دی آیات لاندې لیکلي او قول د عالم راوړی د امام بخاری فرمای چې قرآن مجید ډیر سخت آیات ده هغه آیات د سورۃ المائده ده چې الله فرمای قل یا اهل الكتاب الله فرمای اهل کتاب لستم علی شیء تاسو هیڅ حیثیت دی الله په نس نسته تاسو هیڅ مرتبه او مقام نسته دی الله په نس باندې تر دې پورې تاسو قائم کې تورات او انجیل او ما انزل الیکم من ربکم او هغه چې الله پاک اسمان را لګړي چې هدایت د قرآن ده قرآن نافذ کړي سوچ قرآن نافذ نه کړي نو د انسان هیڅ حیثیت دی الله په نس نسته عزتمندو خلاصه دا خبره ده نن سبا چې موږ تاسو په دنیا کې وګورو د مسلمان هیڅ حیثیت نشته که عرب دي که عجم دي که پاکستانیان دي ټول ذلیل دي ټول د امریکا او د نیټو د برتانیا غلامان دي امام او دا ځون چې ذلت سره مخامخ ده موږ ته دومره ذلت ځون چې تیرو دا وجه ده چې الله فرمایي چې تاسو هیڅ حیثیت نشته وجه دا ده چې موږ او تاسو د قرآن مجید حق را ادا کړی قرآن مجید چې کوم مطالبه موږ او تاسو نه کوي موږ او تاسو نه ادا کړی هغه دا د عزتمندو چې څوک نه سره هر کال سلويخ لکه کسان زیات کم او زیات دا حج ته ځي سلويخ لکه کسان حج ته ځي ته حاجیان دعاګانې کوي چې الله موږ رحم وکړي الله فلسطین کې الله صلح راولي په مصر کې په شام کې په چچنیا کې بوسنیا کې سومالیا کې افغانستان کې او الله په دې حج دوام نه قبلي د یو مسلمان دوام نه قبليږي هیڅ زموږ حالات نه بدلېږي دا وجه دا د عزتمندو دا څوک حج ته ځي هغه حج په حرامو پیسې کړی که د کاروبار کې سودي کاروبار کوي نو ځکه موږ او تاسو ذلت سره مخامخ یو دا ذلت سره ځکه مخامخ یو چې موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی د کتاب حق نه ادا کړی موږ او تاسو په قرآن مجید باندې عمل نه ادا کړی عقیده مشته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله عزتمندو مخکې ویډیوګانو کې دا خبره منګه ذکر کړې و چې قرآن مجید ډېر د شرافت والا د عظمت والا کتاب ده هغه 5 مقامات منګه د قرآن مجید نه ذکر کړي چې الله پاک په خپل د قرآن مجید عظمت شان مرتبه او لوی ذکر کړي و اوس نن به ان شاء الله په دې نور ویډیوګانو کې بل خیره د قرآن مجید عظمت شان مرتبه او لوی ثابتو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید سره کوم عظمت او شان بیان کړی دی یو حدیث ذکر کوم ان شاء الله او دا ډیر ناشنا او ډیر عجیبه حدیث ده دا حدیث امام ترمذی او دارمی رحمهم الله راوړی ده دا ډیر ناشنا روایت ده د دې حدیث چې کوم راوی ده هغه علی رضی الله تعالی عنہ ده علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فرمایي چې ما د الله رسول صلى الله عليه وسلم په خپل اوریدلی دي چې د الله رسول یقول فرمایلی انها ستكون فتنه نبی علیہ السلام فرمایي ان قریب ده چې ډیره غټه فتنه به واقع شي نو نبی علیہ السلام دا خبر وکړه علی رضی الله عنه فرمایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه چې ان قریب د ډیره غټه فتنه به واقع شي قلت وما ورته ما المخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اے دی الله رسوله دا چې دومره غټه فتنه واقع کیدونکې ده چې ته هم ورډاریږي دی الله رسول نو دا فتنه چې کله واقع شي او موږ پکې راګیر شو نو ما المخرج يا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فتنه موږ څخه لوزو او عزتمندو که تاسو وجو کې ګوره په دې حدیث کې دلته علي رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وویلې چې دی الله رسول دا کومه فتنه چې تا موږ ته بیان کړه دا فتنه خو یقیني راځي ځکه د پیغمبر خبره هم وحی ده وهي خفي ده نو علي رضی الله عنه ونه ویلې لکه کومه تاسو به دا سوال دا فتنه به څنګه دا به کله دا به ولي نو دا کله وي دا به څنګه دا به ولي دا ټول صرف معلومات دي معلومات چندین شي نه خو صحابه کې دا کومه صحابه با عملی پختنه کوي چې عمل شي نو علي زنه دا ونه ویل چې دا فتنه به ولي څنګه به کله به راځي نو دا ونه ویل ډایرکټ چې مل مخرج یا رسول الله اې دی الله رسول الله دا فتنه چې کله واقع شي نو دې فتنه نه موږ سره کوو مل مخرج دې فتنه د وته لار راوخه عملی لار راوخه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله نبي عليه الصلاة والسلام دي الله په کتاب باندې موږ ولګوي دي الله دس الله چې کوم کتاب راغلی قرآن مجید دا قرآن مجید دس دي الله په کتاب دا چې د انسان د فتنو نه روباس فتنو نه بچ کی فتنو نه محفوظ کی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل فيه نبأ ما قبلكم په دې قرآن مجید کې نبأ یعنی خبرې دي احوال دي حالات دي ما قبلكم دا خلق تاسو مخکې تیر شوي هغه قومونه چې کوم مخکې تیر شوي دي قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم عاد قوم د مدین وګوري آل فرعون ثمود او عموره دا څومره قومونه تیر شوي دي دې ټولو خبرې او احوال او حالات او واقعیت الله په قرآن کې ذکر کړي یو بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وخبر ما بعدکم او په دې قرآن مجید کې خبر او احوال او حالات دا چا موجود دي چې تاسو له وروسته به راځي د مخکینی قومونو حالات هم پکې موجود دي په قرآن کې بیان شوي دي لکه عادیان او ثمودیان او د فرعون او درګم وخبر ما بعدکم او تاسو نه بعد چې کوم قومونه راځي تر قیامت پورې د هغوی هم ټول حالات په قرآن مجید کې موجود دي نو عزتمندو تر قیامت پورې چې کوم حالات راځي دا ټول احوال او حالات په قرآن مجید کې الله بیان کړي دي خو دا محنت غواړي او خواري غواړي چې موږ او تاسو قرآن مجید مطالعه کړو د قرآن مجید په تفسیر ځان پوه کړو نو بیا موږ او تاسو د آینده ژوند تر قیامت پورې چې کوم حالات راځي په دنیا کې ورلډ وار 3 به کېږي اوس چې به کېږي ورلډ وار 3 دا الله پاک په سورة کهف کې دا واقعه ذکر کړې ده د حالات باندې دنیا کې څنګه جنګ کېږي بأس شدید سخت جنګ به کېږي نو معلومه ده حضرت عزتمندو چې قرآن مجید کې هغه خلکو خبر هم راغلی ده چې قیامت پورې راتلونکی دي دا حالت هم الله په قرآن کې بیا نبي علیه السلام فرمایل وحکم ما بینکم او تاسو ما بین چې کوم اختلاف پیدا کېږي د دې فیصله په قرآن مجید کې بیان شوې ده د مسلمانانو په ما بین چې کوم اختلاف ده موږ او تاسو د سبا کوم اختلاف ده فقهي اختلاف ده او قانون عقیدوي اختلاف ده کاش کې موږ او تاسو قرآن ته رجوع کړی وای قرآن مجید فیصله کوونکی کتاب ده ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر حدیثونه د باره کې ذکر کړي چې قرآن حبل الله ده او په قرآن مجید کې راځي الله تعالی فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله فرمایي اے مسلمانانو تاسو ټول د الله په کتاب باندې منګولې ولګوئ د الله کتاب باندې ځان پوهې کوي یو چې اختلاف مه کوئ نو دا د الله رسۍ ده حبل الله ده او دا رقم چې موږ تاسو وګورو په سورة طارق دیرشم سپاره کې ده دیارلسم او څوارلسم نمبرات کې الله تعالی فرمایي ذکر کوي انه لقول فصل وما هو بالهزل الله انه لقول فصل الله فرمایي دا قرآن مجید فیصله کن کتاب ده قرآن مجید چې کومه فیصله کوي د لپاسه بل فیصله نشي کوي وما هو بالهزل او دا قرآن مجید ساوي خبر نه دی ګوره دا د الله کلام ده دا د رحمان کلام ده دا فیصله کن کتاب ده نو دې باندې خپل اختلافات قرآن ته راجع کوي بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ترک من جبار قسمه الله یو جبار او سرکش انسان چې قرآن ترک کړ قسمه الله الله به د انسان ټوټي ټوټي کی د انسان به الله ذلیل کی د انسان به الله وشرمي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه ته راغی نو نبی صاحب د خطوط لګل هرقل ته ولېږه مثال روم ته ولېږه فارس ته ایران ته نبی علیہ السلام خط ولېږه ایران باچا ته چې نبی علیہ السلام خط ولېږه د الله رسول اسلام ومنه اسلام آسماني دین ده او د اخر زمانه پیغمبر زیما نو د ایران باچا د نبی علیہ السلام د خط وشکو چې کله خط وشکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر سو قاصد بیرته پیغمبر صلی الله خبر راول چې د ایران باچا خو ته خط وشکو نبی علیہ السلام فرمایل د زما خط نه بلکې خپل باچای وشکوله چا چې د اسلام انکار وکړ چا چې د قرآن انکار وکړ قرآن ترک کړ داسې انسان به الله ټوټه ټوټه کړي بیا دا باچا خپل زوی راولېږه د خپل پلار یې مړ کړ خپل پلار بیا قتل کړ د باچا بیا الله ختم کړ روم باچا بیا ختم کړه غلبت الروم سورة الروم کې بیا واقع ذکر شوی دا علما ذکر کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قرآن پرې خو دا کس به الله ټوټه ټوټه کړي بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ومن ابتغى هدى في غیره اضله الله هر هغه څوک چې راولېږي من ابتغى الهدى چا چې د قرآن نه بغیر بل څه کې هدایت ولټاو او چې قرآن نه بغیر بل څه کې هدایت ده اضله الله دا کس به خامخا الله ګمراه کوي په الله باندې دا لازمي ده چې دا کس ګمراه کړي قرآن نه بغیر بل یو کتاب کې هدایت نشته د هدایت کتاب الله د الله کتاب قرآن مجید د هدایت کتاب ده دې نه بغیر که تاسو بل څه کې هدایت ګورئ الله به ګمراه کوي ګوره
نو د فتنو د بچ کېدلو لپاره واحد کتاب چې د کتاب الله ده، د ګمراهۍ نه بچ کېدلو لپاره واحد کتاب کتاب الله ده. دا رقم نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قرآن کې راځي باب الله تعالی فرمایي وهو حبل الله المتين، دا قرآن مجید دی الله تعالی رسول ده متین مضبوط رسول دی الله پاک. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي القرآن حبل الله الممدود من السماء الى الارض، دا قرآن مجید دی الله پاک رسول ده چې بر اسمان الممدود بر اسمان راځول شوی ده من السماء الى الارض، اسمان نزمکه ته راځول شوی ده. چا چې په دې رسول باندې منګولې ولګولې، چا چې په دې قرآن باندې منګولې ولګولې، دا انسان د هر قسم فتنو نه آفتونو نه د جاري نظام نه هر قسم مشکلات نه انسان محفوظ شو او دا انسان الله جنت ته بوزي. قرآن مجید حبل الله شو. یو عزتمندو قرآن مجید بارکه قرآن کې الله تعالی فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، چا چې په طاغوت باندې کفر وکړ، طاغوت غیر الله لکه شیطان، طاغوت هر هغه شی ته وایي عزتمندو چې خپل هم الله نه مني، اسلام نه مني او نور خلک هم دې ته نه پرېږدي چې هغوی اسلام او دا قرآن ومني. دې کې طغا لکه فرعون کې دا عادت وو، شیطان کې دا عادت ده، نمرود کې دا عادت وو، نن سبا دا نیټو او امریکا او دغه ملکونه چې کوم دي دا کفري ملکونه دوی کې دا عادت ده چې خپل هم اسلام نه راوړي او نور خلک هم اسلام نه راوړي. دې کې طغا نو چا چې په طاغوت باندې کفر وکړ او په الله باندې ایمان راوړ نو فقط استمسک بالعروة الوثقى، یقینا دې انسان په مضبوطه کړۍ باندې منګوله ولګولې لا انفصام لها چې دا کړۍ به هیڅ کله نه ماتېږي. والله سمیع علیم، الله پاک هر شی اوري، الله پاک شی باندې پوهه ده. عزتمندو قرآن مجید دی الله پاک کتاب ده د اتحاد او د اتفاق لپاره واحد کتاب چې دا قرآن مجید ده. ټول مسلمانان که تاسو راټولول غواړئ چې مسلمان مابین کې اتفاق راشي اتحاد راشي نو واحد کتاب چې دا کتاب الله ده. بل تقرب الى الله چې ته غواړې الله پاک ته ورنږدې شي. ابو ذر غفاری رضی الله عنه یو روایت ابو ذر غفاری فرمایي که تاسو غواړئ چې الله ته ورنږدې شئ نو تاسو په یو شی باندې الله ته نه نږدې کېدئ مګر صرف یو شی ده چې تاسو الله ته په نږدې کېدئ سئ هغه کتاب الله ده، ځکه دا قرآن د الله ذات نه راوتلی ده، خرج منه، دا د الله ذات نه دا قرآن راوتلی ده نو دې باندې تاسو الله ته ورنږدې کېدئ سئ. نو تقرب الى الله د اتفاق او د اتحاد او د هدایت واحد لاره چې ده او واحد کتاب چې هغه قرآن مجید ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال به صدقة ومن عمل به أجرة ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم كما قال صلى الله عليه وسلم. مخکې ویډیوګانو کې دا خبره مون ذکر کړې وه کوم حدیث چې د علي رضی الله عنه روایت و د هغه حدیث په آخره کې دا څلور خبر راځي. په دې څلور خبرو کې د قرآن مجید عظمت بیانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال به صدقه، چا چې د قرآن په بنیاد باندې یو خبره وکړه صدقه دې انسان رښتیا وویل دی. رښتیا ځکه قرآن کې چې کومې خبرې دي دا ټول 100% حقیقت او رښتیا دي. ومن عمل به اجره، او هر چا چې په قرآن مجید باندې عمل وکړ هغه پیری که انساني نری که ښځې تورې که سپینې هر چا چې په قرآن باندې عمل وکړ اجره نو د عمل الله سره محفوظ سو، الله به ورته اجر ورکوي. ومن حکم به عدله، هر چا چې په قرآن مجید باندې فیصله وکړه عدله د انسان انصاف وکړ. نن سبا د کوم ملک حکومت چې که اسلامي ملک نو هغه باید په قرآن باندې فیصلې وکړي. نو ومن حکم به عدله، چا چې په قرآن مجید باندې فیصلې وکړي دې انسان انصاف وکړ. ومن دعا الیه هدی الی صراط مستقیم، دا ناشنا خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن دعا الیه، څوک چې قرآن مجید ته خلق رابلي، هر څوک چې خلق قرآن مجید ته دعوت کوي چې ای خلکو راشئ د الله پاک دې کتاب ته راشئ، د الله دې کتاب باندې ځان پوه کړو، دې باندې ایمان راوړو، دې باندې عمل وکړو، دا نورو ته ورسو. نبی علیه السلام سره خبردار ذکر کوي ومن دعا الیه هدی الی صراط مستقیم، هر څوک چې قرآن مجید ته خلق رابلي نو که نور څوک په هدایت شو که نه شو دا انسان خپله په هدایت ده. د قرآن داعي دا 100% په هدایت شو. نور څوک که د دعوت مني که نه مني نو دا خپله په هدایت ده. نو دې نه بل غټ ښایست عزتمندو
چې موږ او تاسو په هدایت باندې برابر سو. نو دومره د خیر کتاب قرآن مجید دا د هغه حدیث ټوټه وه. او دې حدیث کې راځي چې دا حدیث اصل کې د حضرت جبرائیل روایت ده. جبرائیل علیه السلام یو ورځ نبی علیه السلام ته راغی، یا محمد امتک بعدک، اے نبی علیہ السلام. جبرائیل امین دا خبره کوي نبی علیہ السلام ته چې اے محمد صلی الله علیه وسلم تا نه بعد به تا امت څه حالت وي، تا امت به څه شی کوي؟ وروسته خو فتنې را روانې دي، دجال به راوځي، فتنې دي. نبی علیه السلام ورخطا شو. نبی علیه السلام جبرائیل ته وویل چې یا جبرائیلو ما المخرج، اے جبرائیل علیه السلام تاسو زما د امت غم ده چې زما ما نه بعد ذکر وفات شم، زه الله ته ورشم، نو زما امت به څه شی کوي؟ نو نبی علیه السلام دغه پوښتنه د جبرائیل امین علیه السلام وکړه. جبرائیل امین ورته ویلې کتاب الله، تا امت دی الله په کتاب باندې ولګي، دی الله کتاب تر څو به دي خلکو سره موجود دي، دی ور باندې ایمان راوړي، دی ور باندې عمل وکړي، دوی به ګمراه نشي. نو دا خبره جبرائیل امین نبی علیه السلام ته وکړه. نو د دې حدیث چې کوم مخکې ویډیو کې ما ذکر کړی دا څلور خبرې چې ما ذکر کړې دا ټول حدیث بیا بیان کړو. دې اول راوي چې دا هغه جبرائیل امین ده، دوم راوي نبی علیه السلام ده، او دریم راوي چې دا هغه علی رضی الله تعالی عنہ ده. بل حدیث کې راځي د عبد الله ابن عمر روایت ده، فرمایي چې عبد الله ابن عمر ده اصل کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. د قیامت په ورځ انسان ته دا قرآن مجید سفارش کوي، او دا قرآن داسې سفارش کوي چې د قرآن مجید سفارش الله قبول کړی ده، الله منظور کړی ده. د قرآن مجید سفارش الله نه رد کوي. نو دا داسې کتاب دی زموږ د قرآن مجید دا به تا سفارش کوي په قیامت کې چې هلته بل سفارش نه چلېږي. بل حدیث کې راځي عن عمر رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله عنه روایت ده، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به اخرين. عمر رضی الله فرمایي چې یقینا الله سبحانه وتعالى خلق ته عزت ورکړي بهذا الكتاب په دې قرآن مجید باندې، په دې قرآن مجید باندې الله سبحانه وتعالى قومونو ته عزت ورکړي. دا قومونه غوره کوي. لکه وګوره عرب څومره جاهل خلکو، دومره جاهلو چې بربنډه به د خانه کعبې طواف کوو، خپل لورګانې به زوندۍ ښخولې، کورونو د اوس او د خزرج خپل مابین کې دښمنیانې وي. عرب دومره جاهل خلک. خو دغه عرب چې کله دوی قرآن باندې ایمان راوړ، قرآن باندې عمل وکړ، نو دې عربو ته الله عزت ورکړ. د نبي اسلام غزاګانې وګوره، بدر وګوره، احد وګوره، خندق وګوره، نبي څومره سریاګانې کړي، حتی تبوک پورې نبي اسلام روم سره جنګېده، روم او فارس سره نبي علیه السلام د دې قرآن په زور چلېده. نو دا داسې قرآن د عزتمندو چې قومونو ته عزت ورکوي. عمر رضی الله فرمایي ویذعوا به آخرین، او چا چې قرآن پرېښوده داسې قوم الله پاک سرچپه راولي، داسې قوم الله ذلیله کوي، داسې قوم الله هغه باندې ذلت مسلطي. لکه نن سبا وګوره عربو، پاکستانیانو، ترکیانو او افغانانو دې ټول د الله کتاب پرېښی ده، هېچا هم د الله کتاب باندې صحیح عمل نه ده کړی. نو ځکه دا ټول ذلیله دي. چچنیا کې وګوره، بوسنیا کې وګوره، شام کې وګوره، مصر کې وګوره، د موږ او تاسو د ذلت د نبی علیه السلام د امت محمدي صلی الله علیه وسلم د عرب دي که پاکستانیان دي او که دا ټول چې د نیټو غلامان دي، د امریکا او د برطانیا غلامان دي، زموږ د ذلت واحد سبب دا ده چې موږ د الله کتاب پرېښی ده. نو دې کتاب کې عزت ده، په دې کامیابي ده، او که انسان ذلیله کېږي. بل حدیث کې راځي د عبدالله ابن عمر روایت ده چې لا حسد الا فی اثنتین، حسد او غیبته نشته مګر په دوه شیانو کې. یو کتاب الله ده، قرآن مجید کې ته یو چا سره مقابله کوئ چې هغه مخکې سي، نور یو چې کوم چا سره حسد او مقابله او غیبته به نه کوي. د بل حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده. ابو هريره فرمایي حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله پاک چې څومره ځان متوجه کوي او اوري د قرآن تلاوت، بل یو شي ته الله پاک دومره متوجه کوي. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى زموږ او تاسو رب العالمین سوچ د قرآن تلاوت کوي، نو الله په خپل غوږ ورته ږدي کما یلیق بشان، څنګه د الله شان سره لیاقت ده. الله دې صاحب د قاری یا د تلاوت کوونکي څو د قرآن تلاوت کوي، الله خپل د تلاوت اوري او الله خزر ورته متوجه کیږي. الله پاک بل یو چیز ته هم دومره متوجه کیږي لکه هغه چاته الله پاک متوجه کیږي چې هغه د قرآن تلاوت کوي. بیخي زیات الله پاک متوجه کیږي، بل یو شی ته الله پاک دومره متوجه کیږي. بل اخی حدیث ده، دا حدیث مستدرک د حاکم راوړی ده، امام زاهبي رحمه الله په طرق ثلاثه سره ذکر کړی ده.
دا حدیث دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي ان لله اهلینا یقینا دی الله لپاره خاص خلق دي چې الله ځان ته خاص کړی دي نو من الناس د خلقنا قالوا صحابه ویلي من هم یا رسول الله اے دی الله رسول دا دی الله خاص خلق څوک دي چې الله ته ډیر محبوب دي قال دی الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل اهل القرآن د قرآن والا خلق چې په قرآن مجید ایمان راوړی په قرآن مجید باندې ځان پوهې کوي قرآن مجید نور خلکو ته رسوي دا اهل القرآن دي هم اهل الله دا د الله اهل ده دا د قرآن والا خلق دا د الله اهل ده وخاصته او دا د الله خاص کسان دي رواه الحاکم نو دغه عزتمندو چا چې په قرآن باندې منګولې ولګولې نو دا انسان د الله لپاره خاص خلق دی الله ځان ته خاص کړي دی الله د اهل الله دا د الله اهل ده نور څومره غوړوالی موږ تاسو قرآن مجید بیان د شاه والا کتاب ده اوس دې خبرې ته راځو عزتمندو په نن سبا دور کې چې دا 2022 ده دا دور ده دی چې the most important miracle of Prophet Muhammad صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټولو معجزو کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک ورکړي وي په ټولو معجزو کې چې ډېره اساسي بنیادی او اوچته معجزه ده هغه د الله کتاب ده دا به تاسو نن سبا دور کې چې ګویا د نبی علیه الصلاۃ والسلام 1443 کاله ووتل په نن سبا دور کې او په هغه دور کې د صحابه په دور کې د تابعین په دور کې د تبع تابعین په دور کې د امامانو په دور کې حتی تر نن پورې په نن دور کې حتی تر قیامت پورې د نبی علیه الصلاۃ والسلام واحد معجزه بنیادی معجزه هغه چې د قرآن مجید ده ګوره کله مو تاسو ګورو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک معجزې ورکړي وي نبی علیه السلام اسمان ته ختلو معراج کې جنت هم کتلو جهنم هم کتلو نبی علیه السلام سپګمش کول شق القمر نبی علیه السلام شاته قتل کول دا ټول د نبی اصل حصي معجزې وي خو په دې باندې نبی چاته چیرل نو ورکړي موږ تاسو چې وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر موسی علیه السلام وګورو موسی علیه السلام ته الله پاک معجزې ورکړي وي موسی علیه السلام ته الله دا معجزه ورکړه امسا ورکړي و چې امسا به خطا کړه دې امسا نه به موسی علیه السلام اژدها جوړوله موسی علیه السلام په دې امسا باندې سمندر واغه سمندر به پښکو تیګه به چیګول تیګه نه به راوته موسی علیه السلام چې په تخر کې لاس ومانه نو پړکیدون کوي نو موسی علیه السلام ته الله پاک نه معجزې ورکړي وي دا راغو چې موږ تاسو ګورو سليمان عليه السلام الله پاک معجزې ورکړي سليمان عليه السلام په انسانانو بادشاہي کړي و په پیرانو بادشاہي کړي و په مرغانو بادشاہي کړي و په حیواناتو بادشاہي کړي و سليمان د دې بادشاہي و چې اوا ته امر وکړ نو د یو میاس مزل با سليمان عليه السلام په نیمه ورځ کې نو سليمان الله پاک دې بادشاہي ورکړي خدای ټول د عيسى عليه السلام ته وګوري عيسى عليه السلام بارک د قران کې الله فرمایي چې عيسى عليه السلام به مړي راځي کول پس چې مور پیدا او پستر ګډون د ګډون نظر به راوځي الله په طاقت باندې پیس مرز به جوړاو خټه به مرغه جوړ کړي صلی الله علیه وسلم او باذن الله په کې وکړ هغه به حقيقي مرغه جوړ دا ټول معجزې د عیسی علیه السلام دي خو دا ټول معجزې د عیسی علیه السلام تر ذات پورې خاص وي د موسی علیه السلام ذات پورې خاص وي او د سليمان علیه السلام ذات پورې خاص وي او چې کله عیسی علیه السلام دنیا نه لاړ موسی علیه السلام عیسی علیه السلام اصلا پاک زونده خو اسمان د عیسی علیه السلام دوباره راکته کیږي موسی علیه السلام چې کله دنیا نه لاړ وفات شو نو موسی علیه السلام معجزې ختم شو او دا رقم سليمان علیه السلام معجزې غزاد پر خاص وي نو دا حسي معجزې دي هغه معجزې چې پستر وکتل کیږي لکه صالح علیه السلام د تیګ نه دغه روخه پیدا کړو خو دې قومونو بیا هم په دې معجزو باندې ایمان راوړل خو د نبی علیه السلام معجزه چې تر قیامت پورې پاتې کېدونکې ده په ټولو معجزو کې د نبی چې اساسي معجزه ده بنیادی معجزه او تر قیامت پورې محفوظه معجزه ده هغه دی الله پاک دا کتاب ده ځکه دا قرآن مجید خپل چیلنج کوي هغه وخت مشرکان ته قرآن چیلنج کړو د نبی اسلام په دور کې چې کوم مشرکانو چې کوم يهودانو چې کوم نصرانیانو هغه وخت خلکو ته قرآن چیلنج ورکړل که چېرته تاسو دا قرآن نه منئ نو د دې قرآن مجید مقابله وکړئ راشئ مقابله وکړئ د دې مقابله لپاره الله پاک 3 سټیجز او 3 درجې ذکر کړې دي په سورۃ بنی اسرائیل کې راځي سورۃ بنی اسرائیل ولسم نمبر سورۃ دا 88 نمبر آیات ده په دې سورۃ بنی اسرائیل کې الله پاک اول چیلنج کوي ټول کائنات الله پاک چیلنج کوي هغه دور کې هم کړو د صحابه په دور کې هم کړی دا د تابعین په دور کې د امامانو په دور کې زمون په دې دور کې حتی تر قیامت پورې الله پاک ټول دې ته چیلنج ورکوي که چېرته تاسو قرآن نه منئ قرآن انکار کوئ نو د قرآن مجید مقابله وکړئ راشئ اول دا چیلنج کوم د قرآن مجید دا په 3 سټیجزو کې ده په 3 طریقو سره ده
الله تعالى اول فرمي په سورة بني اسرائيل ولا سم نمبر سورة دا اتاتا نمبر الله تعالى فرمي قل لئن اجتمعت الانس والجن الله تعالى فرمي وې پیغمبر د حوت اعلان وکړه کټول انسانان راجمس انسانانو کې يهود نصرانيان نیټو هندوان دهریان ایتیس دا ټول ورنه مراد دي الله پاک دا ټول راجمس ټول انسان والجن او پیران دا ټول على ياتوا بمثلي چې د قران په شان یو کتاب راوړي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا چې بعض دوی نور سره کومک وکړي نو دوی بیا هم د قران په شان یو کتاب نشي راوړي دا قران چې ټول د قران په شان یو کتاب راوړي بسبيل تنزل الله پاک نرمي وکړه دوی ټول قران مجید باندې کتاب را نه وړو نو بیا الله سبحانه وتعالى بل چیلنج ورکړ الله پاک ورته ګوره تاسو ټول کتاب نشي راوړي بیا په سورته هود کې یو لسم نمبر سورته دا او دیارلسمه نمبر آیات الله پاک ویلي چې ټول قران نشي راوړي د قران مجید په شان لس سورتونه راوړي سورتونه لس سورتونه الله تعالی فرمایي قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم الله فرمایي پیغمبره د خلکو ته فاتوا بعشر سور لس سورتونه تاسو راوړي او د الله نه بغیر د اچانه کومه کوغړي لس سورتونه تاسو راوړي کې تاسو وسوي نو لس سورتونه د خلکو راوړي د نبی اصلا په دور کې ورانه وړو د صحابه او تابعین او تبع تابعین تر نه پوري هیڅ دا چیرې نه قبول کړی لس سورتونه د قران په شان چانه جوړ کړی د قران په شان د فصاحت کې په بلاغت کې په اعجاز کې چې کوم رقم اخبار په قران کې ذکر دي د مخکنی خلکو د راتلونکو زمانه حالات په قران کې د غیب حالات په ذکر دي دا د قران کوم نظم ده فصاحت او بلاغت علماء پېږي دا رقم کتاب هیڅ نه درواله اوس پوري هیڅ دا چیرې مقابله نه کړی اخر کې چې کله دوی ټول قران په شان د کتاب را نه وړ لس سورتونه را نه وړ دریم چیلنج علا ورکه او ډیر اسانه چیلنج علا دی خو دوی الله تعالی فرمای په سورته یونس کې سورته یونس لسم نمبر سورته دا ودرس او اتدرس نمبر آیاتونو کې او همدا خبر الله پاک بیرته په سورته البقره کې کړی دا سورته البقره دوم نمبر سورته دا او درشتم نمبر آیات ده په دې کې الله پاک دا چیلنج نور ما سره کړ چې بسبيل تنزل الله پاک نور رات کو چې ګوره ټول قران نشي راوړي لس سورته نشي راوړي نو الله پاک فرمایي په سورته بقره کې مراد سورته یونس الله تعالی فرمایي وان كنتم في ريب اي خلقو اي نيټو اي يهودو اي نصرانيانو اي هندوانو اي دهريانو اتيستانو ما ته پرستو وان كنتم في ريب کچې تاسو په شک کې وای مما دها كتاب نزلنا على عبدنا چې من خپل بنده نبی عليه الصلاه والسلام علیه ګړه فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله تاسو د قرآن په شان صرف یو سورت راوړئ من مثله د قرآن سورت ته چې هم ورته هم مثل یو سورت راوړئ تاسو ودعوا شهداءکم خپل علما او خپل پیران او خپل بزرګان دا ټول راوبلئ او ټول راوغواړئ او دوی ته وایي چې تاسو کومه کوي صرف یو سورت راوړي د نبی اصلا په دور کې چانه راوړي د صحابه په دور کې د تابعین په دور کې نن سبا نن په هیڅ چا د قرآن مقابله نه ده کړې نه ټول قرآن مجید راوړی دا نه لس سورتونه راوړي دي او نه یو سورت هم مثل راوړی دا او په سورتونو کې ورکه سورت په قرآن کې سورۃ العصر د چا درې آیات بیا الله تعالی فرمایي فإن لم تفعلوا کچتا دا کارونه کوي د دنیا والا خلکو تر قیامت پورې چیلنج د قرآن ګوره ولن تفعلوا او هیڅ به تاسو دا کارونه کوي الله تعالی فرمایي فتقوا النار نو الله فرمایي تاسو ایمان اورئ په قرآن باندې ودا د الله کلام دا د بشر کلام نه ګوره تر اوسه پورې هیڅ چا دې مقابله نه کړې سوار لسو د څه ښکاله کیږي نو الله فرمایي په قرآن باندې تاسو ایمان اورئ اے يهودو اے نصرانیانو اے نیټو والا اے هندوانو اے دهریانو اے ماده پرسو ایمان ور باندې راوړئ كيمان راوړي نو بیا تاسو ویلږي التي دعورنا وقودها خشاک دی چې دي الناس والحجاره انسانان او تيجي ايدن دي په دې باندې د جهنم ور بلېږي دور اعدت للكافرين دور الله پاک ته کړ دا چا لپاره چې د قران انکار کوي د قران الله پاک ولې هم مثل کتاب راوړي نشه راوړي لس سورته راوړي نشه راوړي بیا الله پاک ولې فاتوا بسوره من مثل یو سورته راوړي چې نشه راوړي بیا قران هم نه چې نه مني بیا تاسو هغه ورته تیار سي چې دا اور چې کوم خشاک دي هغه انسان او تیګري او عدت للکافرین چې دا اور الله پاک تیار کړی د کافرانو لپاره چې هغه ور باندې الله عذاب ورکړي دا اعجاز د کتاب الله د